أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسم نمبر د سورة جاثية د سورة اولانه باب د 2 نمبر پوری چې بده کې څنګه الله ترغیب تشویق ورګه قران لا چې اخلو دا قران د الله کلام دی وي معنی دغه وجه در چې څنګه الله را لګلې دی نو رب العالمین لوی دی دغه کلام لوی دی او سړی عقل درې ذکر کړی دی مضمون د پاره چې حقدار د بندګۍ یو الله دی وجه دا چې کارونه زمونږ دی الله کړی دی زمکه اسمان پیدا کول زمونږ د انسانانو د قشن د نور مخلوقاتو پیدا کول د ورېزو د باران او اغینه به د ساز کې تنظیم او پاغه باندې شینکیر ټکول د ټول الله کار دی کار ډیر لوی دی د ذات ډیر لوی دی نو خلکو بندګیم دی لوی ذات له کار د چوش بیر قران دشمن الله رټنه ورکړو یره او د ویری کوم انسان چې د قران او سنت برابر عمل کوي فلنفسه ځان له خیر دی او که شاید د قران او سنت په دشمنی کې شړیم لا وتر الله فعليه الله وبال په دې زمون د قران هیڅ مخالفت کله سړی څومره وږي نقصان نشي کولای ځان له ګټم دا او ځان له تاوان دی شپږ سوال سمرات کله یو مثال ذکر کړي بیان د بنی اسرائیل دا خو لیکن مقصد به موږ او تاسو یو دی وجنه عمر سے فرمایي کنز العمال دریم جل کې د دار روایت نقل لې چې زمونږ الله واقعیت د بنی اسرائیل یادې خو ګورمون او تاسو ته تعریض دی چې اے خلکو د قران او سنت تابعداري کوي کین الله به درنواله د خلکو له به ورکی شی ورته لبیک وي بنی اسرائیل الله رب عزت فرمایي چې ما کې سائل مرکی وحی ورکړه په زیاده دی باندې چې داخله د انبیو خبره ومني است مخالفتونه شروع کړه حتی تر دې پورې ورویت کړي غلی چې په ورځ باندې ډیر لسو انبیا شهیدان کړه یحیی علیه السلام علل کې ذکر ارکه وغيرها دغه نه الله د نعمت واخصو عربو له ورکه چې بای کې اسمه وسوسو عزتمن محمد صلی الله علیه وسلم نو کوم چرته قرآن او سنت نه شکر وکړه کې دې شي زمونږ الله زمونږ نه واخلې او د خلکو له ورکه چې به بسر سترګو باندې قبول کوي او موږ ارمان کوو چې لکه دا ولي او کاش دا مې نه وکړي نن ولا سم نمبر 1 کې دغه نقصان ذکر کړي مخالفت د خلکو ولې وکړي د قرآن او سنت والا سره بغیم بینهم الله حسد راخستيونه اي خلکو د حسد نه بډړه کوي تاوان د ذات عربت مدایت مخې سره ده الته یو خبره ذکر کړه د بنی اسرائیل وسبل واتیناهم الله ورکړي مود لرا بیناتنا الله خار من الامر خبر دینا فما اختلفوا دي خلق اختلاف نکړو الا من بعد ما مگر رسلین شراغ دوی لا علم بغیا بینهم د وجر حسد او د زدن ردی پر ما بین کی واتیناهم بینات الله بنی اسرائیل ورکړو خکارا من الامر د دین خبره د قران او سنت او د اسماني وحي خبره خکاری شب بدی کې نه ځکه زموږ د الله خبره ده د قلل چانه یریږي نه صفه خبره بیانې کسو کې منی او کسو کې نه منی کسو په خوشالي کسو په خبري ځکه زموږ الله زوره ور دی اگر چا پرول لرينا الله الصمد بیر قران کریم او د اسماني وحي ټول خبره ښکاره ده بینات ولی توحید په کې الله ښکاره دی قران چې ګره توحید بیانې چې اے خلکو د یو الله اطاعت اے خلکو یو الله معبود معنی دنه ډېر صفه اختلاف شکړه الله مولیانو کله وګی چې کله کپ پوي شو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی نو ایسه مخالفت شروع کی ابن کثیر لیکي ابو جهل نو شاته پوښوږي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی او کنه دی وی قسم بالله چې دا د الله حق نبی دی ولی منی نه به ما سره خپل مشرع غم دی ټول انسانان بده بشر روان شي ایسه زبر صفات شمو حالان کې چې کم سړی د رسول الله په دین روان شي الله مشر جوړي او کم سړی چې د رسول الله دین پری دی دا څومره مشر ولې نه الله به ورسته کی دا خبره قران او سنت بار بار کړی دا عمر سے بویلی الله رب عزت موږ له عزت راکړي په اسلام قران او سنت او کړه دین سیوا موږ بل چې د خپل عزتونه ولټول اق ورس کې به الله موږ ذلیل کی او دا حقیقت دی چې د عمر سے خبره په حقیقت بنا ده شیخ الاسلام ابن تیمیه کې يهود نشاته پوښوږي چې دا محمد الله نبی له کنه عليه السلام
چې حق نبی دی الکه ولی منینا وی موږ د قوم مشرانو د خلکو بس موږ کرام کو موږ له تحفه تحایف راوړل چې دا کله موږ مشر اومنو نس موږ مشري لاړه ټول ارسه بدل ورکړي شي ذکر باطل فرس انسان ټول مسله به جيب او خېټه ده دا بقیت شي او څنګه موږ باندې خوراک ونی کی نو د حق مقابله لملا تړلې ده او حالانکه انسان چې وګړي جسمات دنیا برابر شي قبر میں برابر شي آخرت میں برابر شي غنو صرف د قران او سنت په تابعداري کی روایت کې راځي عمر رضی الله عنه عبد الله بن سلام دی ویلي و رسول الله بارک رب العالمین فرمایي چې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا خلق رسول الله د پیژنې لکه ځامن ساسو د بارک څه نظر دی ویل عمره زمون پر زمانو کې بهم کې دي شک پیدا شي چې زنانه چرته خلانه کړي اما په محمد رسول الله کې د ذری په انداز زمون شک نشته د دومره زمون د الله حق او یقیني نبی دی هغه په ایمان راوړل الله عزتمن کی دنیا کې د جنت زیره غنم الله ورکی نو ځکه ویلي چې اختلافونه کې الا من بعد ما جاءهم خدي خلق له معلومه شو چې د الله حق نبی عزت کړه له ولی بغيا بينهم د وجه زد او حسدنا زد او یعنی شکر خراب شي تیرو درس کې ویل شي وو چې دا خلق د حق مسلې د قران او سنت مقابله ولي کوي دغه وجه درجه صرف زد دي زد چې مخکې مرسه مثلا نه کړی د دې مسلې مارت کړي کله چې اوس دې تایید وکم نو کې دې چې د اسما ملګری مال وایي چې لکه پروند رد کول نه معنی زد کې ودرېږي سمړ باندې زد کې شي او دغه زد چې انسان جهنم په طرف رواني کله چې په باطلې زد په کار دي دین په کار کې شي فاستبقوا الخيرات لکه پلان شي دومره عمل کې زب کار دغه نه زیات وکم هغه د شپې قیام الليل تهجد هم کوي او پر تلاوت هم کوي زب کار دا چې دعا وکما اهل علم والله اختلاف وکي بغيا بينهم د وجه زد او حسدنا بغيا کله قران کریم کې الله تعالی زد باندې استعمالي کله چې موږ الله د حسد مسله کوي حسد به څه ویلې شي او خلق د حسد ولي کوي او د حسد نقصانونه سړي او انسان د حسدګر د حسد نه کله بچيږي درې وړ څلور وړ مهمه خبره دله توجه کوي اول دا چې د حسد ویلې شي صلاح بغيا او حسدا دویم دا چې د انسان حسدونه ولي کوي چې سړی مولا یو بهم دا حسد کوي پوي او دریم که چرته موږ د بدن نه حسد کارش نو څه نقصان به موږ لور شيږي او څلورم په کوم کار باندې موږ د حسدګر د حسد نه بچ شیخ الاسلام ابن تیمیه کی رحمه الله حسد دا من کراهه العبد یا کراهیه العبد نعمت الله علی الغیر یو سړی د رب العالمین نعمت په چا باندې پرزو و نګړي بد وګړي بس لقله ویل شي حسد الګا دله د بچي ولې زمونږ الله ورکړي دله د مالداري ولې ورکړي دا دله د عمر زمونږ او جداد ولې ورکړي د عمر مارکیټونو دکانونه او دله د کمال زمونږ الله ولې ورکړي دا بس دا بد ګڼما د سر زما ورانه دا تقله ویل شي حسد ورسم ان شاء الله حدیث بیان شي امام رازی رحمه الله فرمایي دا حسدګر چې کله حسد کې هغه و وجنه یو وجه علماء دا ذکر کړی دا چې اصل کې دا سړی د دین نعمت شوی انسان سره کینه او بغض راخسته او زده دا غسر ورانه ده دا غسر دښمنی ده کله چې دا غسر دښمنی واقع کی ایسه حسد شروع کی دویمه وجه علماء دا ذکر کړی دا ځان عزتمن ګڼل چې لکه په دې جامعه کې رسمه دي خبرو له خلک وګ دي او زه د مشرم او په کوم طرف باندې روانو مداخله دي مال سلام اچي او زما خبره د خلک بجرګه کې منی او د قشم په تقریر کې دي منی او د نور خلک نه په خبره باندې پويږي او نه باید هغه مطرح شي دومره دغه مرض شکل به انسان کې پیدا شي بس د حسد شروع کوي د سره به دا مسله واقع کیږي دي خبره موږ تاسو ډېر خراب کړي ګډوډ کړي وو چې څنګه د خلک ما یاد کی او څنګه شان ورشه کشمیری فرمایي کبه یو چوک کې خلک ودرېږي او دا خبره وکي چې کشمیری عالم دی زما په علم کې زیاتواله نشي راتلی کوی دا جاهل دی زما په علم کې نقصان نشي راتلی هر کار به کار دا چې هغه الله لپاره کله ټول انسانان په تور مثال د بار ودرېږي او 3 غنټه تقریرونه زموږ شوشو باره کې وکي چې لکه د پلانې ډېر نشه مفسر دی ډېر نشه مجتهد دی او ډېر نشه اوچت عالم دی مجاهد دی ذاکر دی خو چې لوی الله سره زموږ رابطه خرابې نو او کدا خلک زموږ په مخالفت کې واقع شي چې لوی الله سره زموږ رابطه جوړې ته به ګور څومره ګټم لري شي د دې به کینو ځان عزتمن ګڼل د زما اې دی وجنه اهل علم فرمای
و انا کلمه استعمالول په کار نه دی وجدار چې دا په انسان کې غرور راولي ز او زما او ز مگر کله